پوهیږئ څه دي چرت مې وهه اما یو خبره ډیره واضح ده په هرې کورنۍ کې یو داسې لیونی پیدا کیږي چې د کورنۍ د مقام او د کورنۍ د حالت د بدلولو دپاره باید خپل ځان قرباني کړي. اما تاسو څنګه آیا فکر کوئ د خپلې کورنۍ هغه لیونی یاست چې غواړئ د خپلې کورنۍ حالت بدل کړئ؟ ولې د دې نه خبره لام پسې پراخه ده. آیا په وطن کې داسې لیونی پیدا کوی شو چې د وطن د حالت د بدلولو دپاره قرباني ورکړي؟ ځکه په اوسنیو شرایطو کې د نارینهو کانې ډیر خلک کوي اما اصلي نارینه ډیر کم پیدا کیږي. پس کله چې ته نارامه اوسې ته کولی شي خوبونه ولري او کله چې ته خوبونه ولري ته مجبوره یې هغې ته کار وکړې او کله چې ته ورته کار کوې ته کولی شي نړۍ بدله کړې. ستاسو نه پوښتنه دا ده چې د کورنۍ حالت مو بدلوئ یا د وطن حالت بدلوئ یا د نړۍ حالت بدلوئ؟ په کوم سټیج کې یاست؟